مفتی سردار علي صاحب دامت برکاتهم العلی زما استاد دغسې نور ګڼ مشایخ دي. مفتی صاحب مبارک ډیر زیات مشکور یو تاسو چې وخت مور الله راکو. حضرت یو کوشش هم شروع کړی دی د اکابرین علما کرامو په ژوند خبرې اترې کوو. نن تاسو لراغلی یو تاسو ډیر زیات شکریا. حضرت دارتو وای تاسو پیدایش کم ځای کې او په کم سن کې شوی؟ زما پیدایش تیمرګره کې 1986 کې شوی دی. صحیح 1986 کې تاسو پیدایش تیمرګره کې. صحیح جی بیا دوی نه بعد کې تاسو ابتدایي تعلیم د کم ځای نه وشو؟ ما ابتدایي اول سکول تقریبا درېم پورې سبقونه ما خپل علاقې پرایمري سکول کې ویلو. بیا د درېم کال چې زما کومو نو د دې نه زه بیا لاړم مدرسې ته. حفظ مې شروع کړو باجوړي جنسۍ کې تبلیغي مرکز چې کوم دی مولانا عبدالمتین صاحب په نوم مشهور دی دلته مې حفظ وکړو. د حفظ نه بعد بیا یو کال ما تبلیغي ترتیب سره یو کال اردو ویله یو کال مې فارسي ویله. بیا د دې نه پس راغلم سوات ته. هلته متوسطې نه ما شروع وکړه د وفاق المدارس په ترتیب سره او رابعې پورې سبقونه مې دارالقرآن رحیم آباد منګوره سوات کې ویله. بیا خامسه او سادسه د 2 درجو ته زه بیا مظهرالعلوم منګورې ته راغلم. د دې نه پس بیا وړه دوره چونکې سوات کې حالات خراب شو زه راغلم تیمرګرې ته. هلته قاضي عبدالسلام صاحب دامت برکاتهم العالیه د مولانا نصیر الدین وروستوي رحم الله شاګرد دی. هغوی سره مې وړه دوره وکړه د قاضي فضل الله صاحب مدرسه کې. او دوره حدیث مې بیا د فخر المحدثین سیدی و مرشدی حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه سره دوره حدیث وکړو. 2009 په شروع کې زما دلته نه فراغت وشو. جی فراغت شو د علماء کرامو یو ښکلی طریقه کار چې کوم د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه هم ثابت دی بیعت کول هغه مو لاستیمه مو چا نه کړی؟ بیعت خو ما ابتداء طالبي دوران کې امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله نه کړی. بیا د هغوی د وفات نه وروسته کله چې زه خپل علاقه کې وم زموږ د علاقې ډېر مشهور شخصیت ګمنام شخصیت پیر طریقت رهبر شریعت حضرت مولانا صالح صاحب دامت برکاتهم العالیه سره کړی و. بیا چې کله پېښور ته راغلم او زما تعلق ډېر نږدې دغه جوړ شو دلته نږدې شوم نو ما مستقل اصلاحي تعلق بیا قایم کو. د کله چې ما باندې حمله ټیک وشو د دې نه وروسته د استاد محترم سیدی و مرشدی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه سره اوس تقریبا چې د بیعت ټول اسباق هغه مې د شیخ صاحب سره د اصلاحي تعلق مې د هغوی سره دی. او چونکې هغه خپل یو روحاني پلار په حیثیت باندې ګڼم نو دې وجې نه زما د ټول هر څه مشوره د هغې تعلق اجازت د حضرت شیخ صاحب سره دی. تر دې دمه سفر هم څومره شوي؟ نو سفر خو زما ګڼې شوي دي. ملک کې دننه خو ډېرې زیاتې بهر امارات ته زما تقریبا چې 4-5 سفرونه شوي دي. هغه امارات و سټیټه او ټولو سټیټونو ته زما تګ مستقلا شوی دی. سعودي عرب ته شوی دی. دغسې افغانستان ته زیات زما تګ شوی دی. دغه نورو ملکونو نه ما سره رابطې ډېرې زیاتې کي خو تر اوسه پورې زما د هغوی سره ترتیب نه دی برابر شوی تګ مې نه دی شوی. بیا زمونږ بلوچستان دی نو هلته خو الحمدلله زما شاګردان زما ملګري هغه ډېر په تیزۍ سره کار کوي الحمدلله روان دي. دا 2 کاله د هغه ځای علماو کوشش وکړو خو هغه ورځ کې به زما سره ورځې ډکې شوې وې د روژې پورې به ټایمونه وونه 2-3 ورځې هغوی ملګرو وختې څه کال هم رابطې شوې ګڼو ملګرو طرف نه 13 کال هم شوې نو انشاءالله چې څه کال مې نیت دی چې مستقل به روان کال ته ځم څو ورځې به تېرو. زموږ تنظیم ښه فعال طریقې سره هلته الحمدلله کار کوي. صحیح ده جی بالکل. دغه په ملک دننه او د ملک نه بهر سفر سعودي عرب ته هم تللی داسې خبر یو الحمدلله حج او عمرې لا نو حج عمره مو څو وارې کړي دي دغه باندې لګرم تر دې زه خو تقریبا چې عمرې ته زما سفرونه 4-5 پیرې شوي دي. تر دې دمه کتابونه څو لیکلي دي؟ نو کتابونه خو دغه سوي زموږ عملي ژوند دی نو دغه عملي ژوند کې لیکل ډېر کم کېږي. صحیح زما خپله باندې د ټولو نه لوی کار چې کوم دی او ما په هغه کې 2 کاله ماښام لمونځ به مې وکړو زه به کېناستم د شپې تر 1 بجې پورې ما مطالعه کوله بیا تیاری به مې کول لیکل به مې کول. هغه زما لوی تصنیف چې دی هغه زما تفسیر دی پښتو ژبه کې چې هغې کې د اهل حق و مستدلات لفظي ترجمې خصوصي اهتمام کړی شوی دی. بیا مختصر تفسیر بیا شأن نزول ربط یعنی چې د اهل باطلو تفاسیرو ته پکې یو څوک نه محتاجېږي انشاءالله او لازم ټول ضروریات به ملاویږي چې ما ته 1.5 سپاره کار پاتې دی او څه مزید لږ کار پاتې دی
نیت مې و د 2 کاله خو مزید وخت میلاو نه شو روان کال ته مې د خپل رب نه امید دی ان شاء الله ولې چې سبا کار پوره کوم سر ته به رسوم د هغې سره 15 کتابونه هغه دي چې هغه زما شاګرد و او زمونږ کوم درسونه دي هغې را جمع کړي دي یا مستقل ما کار کړی دی په هغې کې خصوصا بیا زه مولانا عبدالرحمن عابد صاحب حفظه الله هغوی زیات کار کړی نورو ملګرو کړی دی او تقریبا 15-20 پورې کتابونه دی وخت کې هغه زمونږ وجود ته راغلی دي او څه زیري ترتیب دی انشاءالله را بشي. مفتی صاحب مبارک ستاسو نامه مبارکه چې نن تاسو یاد دی په محمد ندیم محمودي صاحب ستاسو نوم مبارک وي مخکې څه بل سو هغه سو او بیا دې ته بدل ولې شو؟ زما والد صاحب چې ما ته کوم نوم یې دی هغه و محمد ندیم. بیا زما والد صاحب څه وخت کې تبلیغ کې لاړو زه هم دغه وخت کې دومره شوم چې غټ شوم سکول کې وم زما والد صاحب بیا دغه نامه نه وه خو په دې وخت کې کوشش وکړو زما دا نوم د محمد ندیم نه بدل شي یو ځل یې راته عبدالرحمن نوم کېښودو بیا یې راته یو ځل عبدالله نوم کېښودو خو سکول او مدرسې کاغذونو ته خبره تلې وه نو بیا نه بدلېدو بیا زه باجوړ ته چې کله لاړم ما حفظ کې داخل شوم زما د والد صاحب اصرار و هلته هغه مدرسه کې استادانو ته ویل نو هغوی زما نوم د محمد ندیم نه محمد نوید کو هلته زه په دې نوم باندې یادېدم بیا چې واپس زه متوسطې ته راغلم کتابونه مې شروع کړل سبقونه هغه سکول کاغذات دا کاغذات هلته بیا دغه نوم سرټیفیکټ یو دا قصې مې هغه مسله جوړه شوله او دلته دوباره زما هغه اصل نوم محمد ندیم دوباره را واپس شو البته د دې حوالې سره دغه مخالفین یو بله پروپاګانډا هم کوي چې د نوم نعمت الله او بیا محمد ندیم نو دغه خالص غلطه خبره زما والد صاحب زما د پیدایش کوم نامه یې خو محمد ندیم نو هغه اوله کې هم دغه نوم یې ایښودی شو بیا زما والد صاحب د بدلولو کوشش وکړو خو بدل نه کړی شو او هغه نوم مې تر اوسه پورې برقرار دی. جی ستاسو نوم سره په اخره کې یو لقب لګي چې هغه محمودي صاحب نو دې باره کې هم مختلف هر سړی خپله پیش کوي خو چې ستاسو نه وورو او دې صفایي وشي یا دوی هغه وضاحت وشي خبره اصل خبره دغسې وه زمونږ ابتدا کې چې کله مدرسه کې وو د متوسطې کالو بیا د اوله ثانیې کالو دلته مونږ سره نږدې پنجپیریانو نو دې پنجپیریانو به خپل مشر ته ځان منسوب کوو ځان ته به طاهري وایو شیخ طاهر صاحب ته به نسبت کوو نو دې وخت کې زمونږ تعلق جمعیت العلماء سره و دغه وخت نه نو مونږ به مفکر اسلام فاتح قادیانیت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نور الله مرقده هغه ته د نسبت د وجې نه زه هم نور څو ملګري وي مونږ د خپلو نومونو سره محمودي نوم لیکل شروع کړه خو دا هغه وختي خبره وه بیا چې کله زمونږ دغه مقابله ختمه شو هغه نوم هم هیر شو خو بیا چونکې زما د نوم سره دا مستقل مشهور شو هلته طالبۍ د نو ما په خپل نوم به زه کومو خلکو پیژندم په دغه محمودي بیا زیات پیژندم نو بیا ما هم د خپل نوم سره په دې نیت باندې مستقل کوم ګوره دې کې ډېر نسبتونه دي اول نمبر نسبت کې تاسو وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور نومونو کې یو محمود دی بیا که تاسو وګورئ دارالعلوم دیوبند بنیاد چې کله کېښودی شو د انار د ونې د لاندې اولنی استاذ هم محمود و ملا محمود او اولنی شاګرد هم محمود و چې مستقبل کې بیا د شیخ الهند محمود حسن رحمه الله په نوم سره مشهور دنیا پیژني بیا په دارالعلوم نو 2 شخصیات دغه شو 3 نسبتونه شو ده څلورم نسبت دارالعلوم دیوبند کې ډېر لوی مفتی تیر شوی مفتی محمود حسن ګنګوهي رحمه الله پنځم بل غټ نسبت په دې کې زموږ پاکستان کې زموږ د ټولو علماو زموږ د دینی خلکو فخر او زموږ د ټولو دینی خلکو د سر سایه مفکر اسلام مفتی محمود رحم الله ته نسبتونه دغه 15 نسبتونه او دغه 15 نسبتونو په وجه باندې ما په خپل نوم پسې هم دغه برقرار وساتو تر اوسه پورې زما نوم پسې لګېدلی دی. صحیح تر دې دمه اوس کوم ملګرو کو دغه شکو نو هغه د مفتی صاحب مبارک د خولې نه تاسو په خپله واورېدل حضرت تاسو یو خبره وفرمایله چې زما څه ملګري یو موږ ټول به ځان سره محمودي لیکل هغه ټیم ټول تاسو د طالبې په ژوند کې وې هغه ملګري او تاسو په یو کلاس کې سبقونه ویلو نن هغه محمودي نوم چې تاسو هغې له دوام ورکړو هغه ملګري په کوم مقام دي؟ نو هغه ملګري تقریبا د مختلفو اضلاعو مدرسه کې خو دا چې هغه ملګري ګمنام پاتې شو الله تعالی ته منظوره دغه و زما نوم لاړو مخکې نو هغه زما نوم سره محمودي لګېدلی دی
خلک یې وایي پېژني او هغه نور ملګري ګمنام پاتې شو د مختلفو وضلاو مونږ یو ځای 15 ملګري یو داسې و چې ملګري وو مونږ دغه کلاس کې یعنې کسان خو ګڼو کلاس کې 100 کسان خو دا مونږ ملګري وو اوس دې وخت کې چونکې په دې فیسبوک هم زه ګورم اکثر ملګرو هغه زما نوم ته ګوري چې هغې سره محمودي لګېدلی نو هغوی هم خپلو نومونو سره لګېدلی نو تاسو دغه سوال په دې موضوع اهم و هغه ملګرو ته هم پته ولګي چې موږ د خپلو نومونو سره محمودي ولې لیکو اوقات ډېر زیات ګیر وي بیاناتو پسې ګرځي حضرت نه به دا پوښتنه لرو چې بیانات د ورځ په حساب یا د هفتې په حساب سره څومره کوئ دغه سفر هم ستاسو څومره کېږي نو دغه جلسې پروګرامات دغه خو د عوامو د اصلاح دپاره کېږي نو تقریبا چې زه د اختر 3 ورځې کلي کې تېرې کړم بیا هلته په هغه ځلو باندې زما جلسې وي نو ټول کال دا سلسله شروع وي بیا چې کله سبقونه شروع شي نو دغه ورځو کې زه جلسې بیا لږې کمې کړم خپل طلباو سبقونو ته لږه توجه ورکړم هغه ورځ کې بیا زما مستقل جلسې اتوار جمعرات او جمعې په ورځ باندې دغه نور ورځې زما د سبقونو وي اتوار ورځ خو نه ویم سبقونه جمعې ورځ خو هم چوټي وي او زیارت پر سبقونه ویم به جلسو پروګرامات ته وځم نو د نور ورځو کې کوشش کوم چې ونه وځم بیا چې اخرنۍ میاشتې شروع شي په اخرنۍ 3 میاشتو کې بیا روزانه په بنیاد جلسې شروع شي سبقونه بیا کله شپې شي د ورځې شي خو تقریبا چې په دې اول ورځو کې خو دغه سوي چې د ورځې 3 جلسې څلور د اخر ورځو کې چې کوم په یو ضلع باندې وي نو د ورځې دغسې ورځ هم راشي زما په یوه ورځ باندې 9 جلسې وي څه کال ما کوشش کوم پېښور کې یو اتوار کې وم د کرونا وایرس د حالاتو نه مخکې نو په هغه ورځ باندې په یوه ورځ ما سره 9 جلسې وي او 3 ودونو ته حاضري وي هغه ودونه دغسې وو چې د دې علاقې ذمه داران خلک وو نو هغوی خفه کېدل چې 15 منټو ته بازري کې نو کله پکې دغسې هم وشي اوس د کرونا وایرس قصه چې جوړه شوې ده تقریبا د 21 تاریخ نه واله ده او 23 تاریخ راغی تر دې ساعته پورې کم از کم ورځ دغه یو ملګري زمونږ کم یو کس دی کاشف هغه حساب کوو هغه بیا ماته ویله چې د کرونا وایرس په دې څو میاشت کې زمونږ 165 پروګرامونه چې دي جلسې چې دي نو هغه پکې بندې شوې اکثر ملګري دغسې وي چې دا زمونږ د سفرونو واوري د هغوی یقین تبداره دی چې دغه عمره زګونو ته سړی څنګه ځان رسي خو یقینا دغه اوس خو کرونا وایرس د وجې نه دغه وشو بندې شوې شپې هم سفرونه یې د ورځې هم کله داسې وي 2-3 غنټې خوب ته میلاو نه شي ټول 24 غنټو کې الله تعالی دې قبول کړي امین حضرت دا پوښتنه هم لرو چې د کومو اکابرینو سره مو ملاقاتونه شوي دي د هغوی نومونه مبارک نو ملاقاتونه خو د ډیرو سره شوي دي تقریبا چې لوی لوی مشایخ اکابر شیخ سربراز خان صفدر صاحب رحم الله دغسې لوی لوی مشایخ اکابر چې کومو اکثر شیخ حسن جان شهید صاحب نور الله مرقده دغسې لوی لوی اکابرو سره شوي تقریبا خو به شمار نه بهر وي دې وخت کې زه وغواړم نو ټول به نشم ذکر کولی حضرت دا راته وفرمایل چې د کوم علما کرام اکابرینو کې ستاسو استادان دي د هغوی نومونه صرف اکابرینو کې شیخ سربراز خان صفدر صاحب رحم الله زما استاد چې اوس دنیا کې نشته دی بیا په دې وخت کې اکابرینو کې استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم الله نږدې استاد دی زما سواد کې یو ډېر لوی بزرګ هستي را مفتی سردار علي صاحب دامت برکاتهم الله زما استاد دغسې نور ګڼ مشایخ دي اکابرو کې چې کوم دي زما ورسره تعلق دی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب مستقل استاد خو مې نه دی پاتې شوی البته هغوی ما تر حدیثو اجازت راکړی دی دغسې نور ګڼ استاد مشایخ دي الله تعالی دې کوم چې ژوندي دي د هغوی عمرونو کې برکت واچوي او کوم وفات شوي دي الله دې قبرونه د نور نه ډک کړي امین دا حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودي صاحب چې د هغوی سره د هغوی د ژوند متعلق څو خبرې وکړي دغه شان د نور اکابرینو علما کرامو سره به هم ستاسو ورور عبدالجلال خیرخوا ملاقاتونه کوي تر هغې دمه ورکې خپل ورور عبدالجلال له اجازت د لوی الله په امان